د امان الله خان له دفتره راووتو. پېښور ته د بیرته راتګ لپاره تیاره 2 ورځې وروسته راتله. موږ یې بالاحصار ته بوتلو. یوه پاکه کوټه یې راکړه. له کړکۍ مې د باندې وکتل. تر بالاحصار لاندې ګڼ کورونه پراته وه. د پلې خشتې د جومات ګنبدې لمر ته ژړه لمبه کوله. لیرې د ارګ هسک دیوالونه ښکارېدل. ورهاخوا پراخه ساحه شنو لوښو نیولې وه. بېرته پر کټ کښېناستم. جورج وویل: له دې سړي یعنې باچا ویره پکار ده. مخ مې ور واړوه. جورج وویل: له هوښیار دښمنه وویرېږه. دا سړی په هند کې هم ستونزې راته جوړولی سي. البرټ وخندل. دومره یې هم ملویه وه. جورج وویل: د باچا په سترګو کې یوه ځلا ښکارېده. له خپلواکۍ د خوند اخیستلو خلا. ښه به دا وي چې د برطانیې حکومت یې په رسمیت وپېژني. که نه نو فکر نه کوم چې په اوسني افغانستان دې قناعت وکړي. څه وخت وروسته به یې خبره ته راټکه وي. ومې ویل: زړونه مې غټ ونیسئ. تر هغه وخته پورې به ونه رسیږي. دواړو راته وکتل. ومې ویل: د اوس لپاره تر دې ډېر څه مه رانه غواړئ. البرټ وخندل. نو ته په خپلو ملګرو هم بې باوره یې؟ جورج وویل: البرټه، خپل وخت مه ضایع کوه. ډیوډ جونز د استخباراتو مامور دی. تر اوسه به یې له چانسلر او ملکې پرته خپلې مور ته هم رښتیا خبره نه وي کړې. برطانوي هند، کلکته، 1922 کال د مارچ 11. نه وم. 2 کاله په لندن کې مې تیر کړل. تېره اونۍ کلکتې ته راغلم. کتابچه مې نه وه لیکلې. ورکې که څه ولیکم؟ ماغزه مې ایښي. هغه وطن یعنې افغانستان مو په رسمیت وپېژانده چې داخلي او خارجي سیاست یې زموږ په واک کې و. خو چاره نه وه. حالات تر دې نور هم سختېدل. په قبایلي سیمو کې خلک راپاڅېدل. لوی تاوانونه یې راورسول. ملکه مجبوره سوه چې د هنري ډابس په مشرۍ کابل ته یو لوړپوړی هیات ورولېږي. ډابس له شاه امان الله خان سره رسمي تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د خپلواکۍ او حاکمیت د په رسمیت پیژندلو لاسلیک. خو کاشکې یوازې افغانستان وای. په راجستان، کشمیر، کوټه او نورو سیمو کې هم ځینې قبیلې راپورته سوي دي. دوی زړور نه ول. پوهېدل چې پر برطانیې وار د زمري زړه غواړي. خو له امان الله خانه یې زده کړل. اوس امان الله خان ته په ټول هند کې د ازادۍ د سمبول په سترګه کتل کیږي. په جومات، مندر او کلیسا کې د ازادۍ خبرې تودې دي. دې سړي ډارن خلک زړور کړل. اوس د ډیرو زړونو په لوېدلې ده چې له برطانیې خپلواکي اخیستلی شي. که دا سړی امان الله خان مې تر ستوني ونه نیو نو هند مو له لاسه وتلی وبوله. کابل، 1923 کال د مۍ 8. د تیرې 2 میاشتې یادښتونه لیکم. په روڼو اوبو کې مې ګوتې ننیستې. دوبی و خو اوبه ډېرې سړې وې. له پورته پاخه توتان راغلل. لپه مې ډکه کړه. اوبه مې له توتانو سره تیرې کړې. سړې اوبه او خواږه توتان تر دې دمه مې داسې خوند نه و څکلی. سر مې پورته کړ. تر شنو ونو پورته د پغمان د غره څوکې لا سپینې وې. منجارۍ راغی. ورته ومې کتل. موټر ته کتار خرې ولاړې وې. ورغلم. سړک تنګ و. موټر مې څو ځله شاته او مخته کړ. ایله د خرو د تېرېدو لاره پیدا سوه. خو بیا هم د یوې خرې ربړي ځل د موټر د څنګ شیشه کږه کړله. بېرته د روڼو اوبو پر ژۍ کښېناستم. څړپ سو. د خرې وربوس په اوبو کې وننوت. یو غږ مې واورېد. ټینګ یو، یعنې مننه.
شاته مې وکتل، یو بوډا خړه خره له پیزوانه نیولې وه. راته مسکی سو. بوډا وویل پرنګی. حیران سوم. د امان الله خان د باچهي په دې 4 کاله کې ډیر بدلون راغلی و. زما په څیر د انګریزي خولۍ، نیکټایي او دریشي لرونکي ډیر دولتي مامورین هم د لیسته. څېره مې هم د دوی غوندې وه. نو دې کلیوال او ساده سړي له کومه وپېژندلم. ومې ویل څنګه وپوهېدې چې زه انګریز یم؟ دا ځل د بوډا سترګې رډې راوختې. حتی په خوند یې وویل ته خو سمه پښتو وایې. بیا غلی سو. موټر ته اشاره وکړه. ویې ویل د موټر په دروازه دې د فرنګیانو د شاهي حکومت نښه ده. دهقان سړی او دومره معلومات. ومې ویل له کومه پوه سوې؟ سړي وخندل. د باچا سیوری د خدای زموږ له سره نه لرې کوي. ټولو کلیو ته معلمین را لېږلي دي. وړو زړو ته درس وایي، خو د لمانځه په معنا یې وپوهولو. لیکل او لوستل مې زده کړل. ستاسو د بیرغ عکس او د حکومت نښه مې هم په یوه کتاب کې لیدلې وه. سړي د خرې له خولې لوند ټوټه یې لرې کړ. ویې ویل نازک بدنی مړی دی. ښار ته یې د خرڅلاو لپاره وړم. بیا یې 2 مڼۍ یعنې سیب راته ونیول. د خرې جلاو یې کش کړی. بیرته سړک ته وخوت. یوه مڼه یا سیب په اوبو کې ووهئ. خرپ مې تر واخست. موټر ته ور وختم. ویره نه وه. هر ځای امن و امان و. زه حیران وم. دې خلکو د باچا په یوه امر باندې په موږ پسې تورې راخیستې وې، خو په بل امر باندې یې موږ سره د خپلې خولې ګوله ګډوله. سوله وه. په سوله کې خلک زموږ په وینو پسې نه ګرځېدل. مخکې لاړم. یو ځای پخه ودانۍ جوړېده. موټر مې هم هلته ودراوه. د لرګي وړه تختې مې ولوسته. پر لیکلي و د استقلال څلی. ورغلم. ګڼو کاریګرو کار کوه. یو دریشي کړي ځوان لاس راکړ. په بل لاس کې یې کاغذ و. د کاغذ په لیکو وپوهېدم چې دا د یو مینار نقشه ده. یوه ماشوم د لرګي څوکۍ راته راوړه. کښېناستم. ځوان مې د موټر له نښې پوهېدلی و چې د برطانیې په سفارت کې کار کوم. نور یې هم خبر کړل. د یوه ماشوم تندی سره ورغلی. اوف پرنګی کافر. خو یوه کاریګر سپک کړ. ویې ویل چې میلمه دی. د مینار پوښتنه مې وکړه. دغه دریشي کړي ځوان وویل چې د پاچا په امر د ازادۍ مینار جوړوو. دې ټکي یوه معنا لرله. له انګریزانو څخه دوی ازادي اخیستې وه. خو دا ځوان په نزاکت پوهېده. د انګریز نوم یې زما د غرور د ماتېدو په خاطر وانه خیست. ځوان ته مې وکتل. له باچا ډېر خوشحاله یاست؟ ځوان وویل له داسې چا به ولې نه یو خوشحاله چې زموږ د کور د مصارفو فکر هم ورسره دی. په حیراني مې ورته وکتل. ځوان راپوه سو. بیا وویل ګوره زما په لاس کې دا نیولې پیاله ته وګوره. دا یو ساده مثال دی. په موږ کې میلمه سپېرې شونډې نه پرېږدي. یو چا به پور کاوه خو میلمه ته به یې شیدې، وچه یا تازه میوه یا کتغ تیاراوه. افغانان نیستمن خلک دي. دې سړي فکر وکړ. تجاران یې تشویق کړ. په لومړي ځل یې دې وطن ته چای راوړلې. هم ارزانه دي، هم دود باید پر ځای کړي، هم د صحت لپاره ګټه لري. پخوا به خلکو د سیندونو او ویلې اوبه څښلې. د ډېرو مادې به خرابې وي، خو اوس به اوبه جوش کړه. لږ چای ور واچوه. هم خپله ستړیا پر لرې کړه، هم د میلمه عزت پر ځای کړه. ډله ماشومان راغلل. له ټوټو جوړې سوي کڅوړې پسې زنګېدلې. 11 کلن ماشوم را نږدې سو. راته کښېناست. د کڅوړې په اړه مې پوښتنه ترې وکړه. لنډه یې راته وویل چې د مکتب کتابونه دي. یو کتاب مې راواخیست. په لومړیو 2 مخونو کې حمد او نعت لیکلی و. 3 او 4 مخونه د ازادۍ په اړه ول. نورې پاڼې مې واړولې. ساده ژبه یې درلوده. 2 مخه د وطن دوستۍ د خبرو ډک و.
بیا د افغانستان د 2-3 ولایاتو په اړه لنډ معلومات و. وروسته د یووالي او اتحاد په باره کې یوه کیسه راغلې وه. بیا د پاکو اوبو او د اهمیت په اړه یو ساده شعر و. دا کتاب یوازې 1 کال مخکې چاپ سوی و. که څومره مې وکته، 2مه سپاره، دیني ښوونه، حساب، د خطاطۍ لپاره یوه د لرګي تختۍ، یو دانه نی، رنګونه او داسې نور شیان پکې پراته وه. په زړه کې مې راتېره سوه، ډیوډ جونز بچو، څومره چې وخت تېرېږي په هماغه اندازه به د دې خلکو غلطېدل ګران وي. ماښام سفارت ته راغلم. د سفیر تندی تریو و. ویې ویل چې په جلال آباد کې هغه په زرګونو اخبارونه سوځول سوي دي چې له برطانوي هند کابل ته راتلل. علت مې وپوښت. سفیر په ټلیفون کې له محمود طرزي سره غږېدلی و. هغه ورته ویلي و چې په دې اخبارونو کې داسې ډیر مضامین راغلي دي چې زموږ په خلکو کې مذهبي نفاق خپروي او د افغانستان ملي حاکمیت او ازادي ته زیان لري. سفیر د محمود طرزي له خولې راته وویل چې له دې وروسته به د ډیورن پر کرښه هغه اخبارونه او مجلې چاڼ کېږي چې له برطانوي هند د دې وطن ته راځي. کوټې ته ولاړم. ستړی وم، خو ما باید د ورځې راپور لیکلی وای. یوازې زه نه وم. په کابل ښار کې 200 کسانو وظیفې درلودې چې د هرې طبقې نظریات معلومول او سفیر ته به دغه معلومات را رسول. په دوی کې انګریزان کم ول. زه او 4 نور هغه کسان چې ژبه یې زده وه او څېرې هم افغانانو ته سوي وې. نور ټول افغانان، هندوان او سیکان ول چې د معلوماتو په بدل کې به یې له سفارت څخه پیسې اخیستې. ستړې ورځ آرام خوب لري. تر سهاره ویده وم. جمعه وه. ولمبېدم. افغاني جامې مې واغوستې. جګه شمله مې ودروله. د شور بازار تنګو کوڅو ته ورغلم. دکانونه له مختلفو اجناسو ډک ول. د لوښو یو لوی دکان ته ورغلم. د روسي جوړ پتنوسونو، چایجوشونو، چاینکو ډک و. یو ښکلی رنګېدلې پیاله مې راواخیسته. دا روسۍ وه. دکاندار ته مې وویل لاهوري کاسې مې پکار دي. دکاندار وویل پخوا خو مې سترګې تړلې وې. فکر مو کاوه چې هر څه په ډیلي او لاهور کې جوړیږي. خو باچا د خدای تر ډېر راته ژوندی لري. په تجارت یې وپوهولو. له نورې دنیا سره یې بلد کړو. له سفیرانو سره یې کېنولو. زما په څېر ګڼ نور تجاران په کال کې 2-3 ځله ایران، ترکیه او روسیې ته ځي. هلته خریداري کوي. تر لاهور په کمه بیه ښه مال په لاس راځي. پیاله مې واخیسته. د غالیو خرڅولو کوڅې ته ور وګرځېدم. یو چاغ ترکمن په پیړه د لرګي یوه چوکۍ راته سمه کړه. دکان له رنګارنګو غالیو ډک و. سړي څو غالۍ سره واړوی راواړولې. یو دم یې ناره کړه اقچایي، کندوسي، بشري، مورک، خرڅک، کومه غالۍ غواړې؟ زه غلی وم. سړي د قالینو د رنګ، جوړښت او کیفیت په اړه اوږدې خبرې وکړې. ومې ویل پر هغه نورو غالیو مې ولې سپینه ټوټه اواره کړې ده؟ سړي وویل هغه په دې چې موږ دغه خارج ته استو. حیران شوم. سړي سپینه ټوټه لیرې کړه. ویې ویل موږ افغانان سرې غالۍ خوښوو، خو په دې غالۍ کې نور رنګونه هم راغلي دي. ګلان او نقشې هم سره جلا جلا دي. یو وړه کالنچه مې راپورته کړه. د برطانیې د ملکې عکس پکې ودل سوی و. سړي وویل کال مخکې د غالیو ټول سوداګر وزارت ته وغوښتل شول. 3 ورځې یې درس راته وکړ. پوه یې کړو چې اروپایان څنګه رنګ او کم چاپ غالۍ خوښوي. ما خپله یوه جوپه غالۍ اروپا ته ولېږلې. ښې پیسې یې راته جوړې کړې. له موږ سره د غالیو د اودونکو خلکو هم ګېډې مړې شوې. اوس مې په مزار، کندوز، اقچا، بغلان او نورو سیمو کې فرمایشونه هم ورکړي دي. ولاړ شوم. ومې ویل وبخښه زحمت دې وایست، خو څه مې وانه اخیستل. سړي وخندل. که کوم دکاندار خندا او حوصله ونه لري دکانداري دې نه کوي. ما وویل دا خو چینایي متل دی. هو، موږ کله کله وزارت ته ور وغواړي د تجارتي اجناسو د راکړې ورکړې او اخلاقو په باره کې راته غږېږي. دا خبره مې همالته زده کړله. که خدای کول نو د راتلونکي سپرلي
ځینې تجاران ترکیې ته لیږل کیږي. وایي چې په تجارت کې به نوي معلومات زده کړي. له سړي مې خدای پاماني واخیسته. لنډ راتاو سوم. تنګه کوڅه له قفسونو ډکه وه. د مختلفو مرغانو اوازونه تیره لګېدل. یو دکان ته ودرېدم. غولی له سویانو او کوترو ډک وه. پورته د لرګي ګڼ قفسونه راځړېدل. یوې مرغۍ ته مې وکتل. د ستونې سپینې پستې بڼې کې به یې وپړسېدې. بیا به یې هغه هوا په خوږه غږ بدله کړه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې سوه؟ ارزانه ده. ومې وویل نه یو دم یې بې غاښو خوله خلاصه سوه. په خوند یې وویل خو سم ووایه چې کوترباز یې تر لاس یې ونیولم. تنګ دکان ته ننوتم. کوترو ته یې اشاره وکړه. ویې ویل چې راځئ چپه پري، ملاقي، بالې سفید، زردیچه، کوم ډول کوترې غواړي؟ زما جواب ته ماتله نه سو. یوه سره کوتره یې ونیوله. ویې ویل که د کوترو له ملاقې خوند اخلي نو تر دې کوترې مه تېرېږه. په هوا کې په یوه ساه 7 ځله را اوړي. هو خو که د نورو د کوترو د نیولو شوقي یې بیا هغه توره کوتره واخله. یو خو له سیله نه جلا کېږي، بل په هر ځل الوتو خامخا یوه بله کوتره درته راولي. یوې وړې نجلۍ یو کوچنی پتنوس راوړ. د بوډا تندی تریو سو. په خوشکه یې وویل ولې مکتب ته نه یې تللې؟ د نجلۍ خړې شونډې وخوځېدې. ناروغه یم، تبه مې ده. بوډا پتنوس ور واخیست. نجلۍ بیرته له دوکانه ووته. ومې ویل څه دې ده؟ بوډا د لرګي په دړه یوه داڅونۍ هواره کړه. د کاسې له سره یې سرپوښ ایسته کړ. په کورتو کې لنده سوې ډوډۍ وه. څنګ ته ایښه بدنۍ یې کږه کړه. پر خړه خاوره خړې اوبه توی شوې. ما ته یې وکتل. د تندي ګونجې یې لاس را ننوتې. ویې ویل ډوډۍ خورې؟ ما ویل نه. نو رڼا را پرېږده. زه د دوکان له دروازې په څنګ کې سوم. بوډا د ډوډۍ پسته ګوله را پورته کړه. په ډکه خوله یې وویل وبخښه، دې لمسۍ مې ماغزه را خوړلې دي. بهانې کوي. پرون هم مکتب ته نه وتللې. ومې ویل خو نه دې ځي. بوډا برګ راته وکته. تا لکه چې د پاچا فرمان نه دی اورېدلی، مکتب یې پر نجونو او هلکانو جبري کړی دی. ومې ویل نو ته د باچا له ویرې خپله لمسۍ مکتب ته لیږې؟ بوډا خپلې خړې ګوتې وڅټلې. ویې ویل د ویرې خبره نه ده، د پاچا نافرماني ګناه لري. ومې ویل خو دا نجونې لویېږي، حساب، انګریزي او نور کفري کتابونه به ووایي. پړونی به د سره لیرې کړي. په مکتب کې به نوې نخرې زده کړي. د بوډا تندی نور پسې تریو سو. ته څنګه افغان یې چې په خپل پاچا باور نه لري؟ هغه چا چې موږ ته عزت را وبخښي، له کفره یې خلاص کړو، وطن یې آزاد کړ، د هغه په اړه څنګه داسې چټیات وایې؟ ووځه. په بیړه له دوکانه ووتم. د بوډا د خشم ډک غږ راپسې راغی. د فرنګي جاسوسه!